سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. چارواکي وایي په هیواد کې د برېښنا د سټیشنونو د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر وایي د څه باندې 70 میلیونه ډالرو په ارزښت د بغلان له الوان دښتې بیا تر ارغندي او د کابل تر ترخیل پورې د برېښنا د سټیشنونو بیا رغونې کار پیل شوی او له بشپړېدو سره به یې له ترکمنستان افغانستان ته د 1000 میګا واټه برېښنا د لیږد زمینه هم برابره شي. د سرپرست وزیر په وینا د سرپرست حکومت د رهبرۍ له لوري د کورنۍ انرژۍ پر بنسټ د 250 میګا واټه برېښنا د تولید فرمان هم ترلاسه کړی دی. د اوبو او برېښنا وزارت د مسؤلینو په وینا له بېلابېلو سرچینو د برېښنا د انرژۍ د لا زیات تولید لپاره یې له ګڼو پانګوالو سره هم کتلي او په نږدې راتلونکي کې به دغه پانګوال خپلې پانګونې هم پیل کړي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه.